نن وګوره زمونږ یو 4-5 علما دي په اسمبلی کې چې د اسلام نوم ووري نو دا نرخزیان چې د قوم پاس کړي دي دی ورپورې خان. نو مالارمان جو ما ته دا شوق نشته د دې اسمبلو چې دوی خنځلی او په اسمبلی کې زه پې راپاسېدلی. وای چې د دوی په 9 پیړۍ کې مې څوک نه وی پرېښی. هغه ناپریتې مې ورته ویلی چې راته وایي دا نواز شریف څنګه ښځه ده مالدار داسې شی دی لکه دا پېغله ښځه چې زړه کي داسې درنه سنګینه خدای په راستۍ که په خبرو پوهېږي. هغه اخبار والاو ته چې دغه هغه دوکاندار دی او ټول عمر اوسپنې خرڅې کړي دي. هغه دغه نه دی سیاستدان خو نه دی او دوکاندار دی. نن ستا په ملک د دوکاندارانو بچېږي. سیکولر ستا حکومت نه دی. سیکولر چا ته وایي؟ وایي څوک انګریزي خوان درکې شته؟ سیکولر چا ته وایي؟ سیکولر هغې ته وایي چې دین او مذهب نه مني. دین او مذهب یو په خوله نه منل دي او یو په عمل نه منل دي. د غلام اسحاق او د نواز شریف په لاس کې دا شته چې په ملک کې اسلامي نظام راولي که نه؟ شته که نشته؟ شته چې نه راولي عملي طور دوی ټول سیکولر دي که نه دي؟ ستا د قومي اسمبلی ممبران باقي د یو څو مولیانو نه بغیر چې هغه د جمعیت علما دي پکې د دوی نه سوا ستا ټوله اسمبلي نن د اسلامي نظام په راوستو کې بلکل رضا نه ده. ستا د ملک او د قوم ټوله اسمبلي سیکولر ده که نه ده؟ که په صوبایي اسمبلی کې دلته د یو اسلامي اډیننس آواز وکړه صوبایي ټول ممبران به په یو آواز ووایي چې مونږ یې نه منو بغیر د جمعیت د یو ممبر دوو نه. ستا ټوله صوبایي اسمبلي سیکولر ده که نه ده؟ نن خو ستا ټول ملک سیکولر دی. چا چې په لاس کې وي تاسو ټول سیکولر یئ. ټول تاسو د ډوډۍ تاڼه شته؟ تاڼه نشته؟ څه تندر چې پرېږدي راپورټ له کوم ځای له ځئ؟ کوار ته منډې وهئ؟ شته؟ ها دې کې کلي کې علما شته؟ علما ښه علما قرآن او حدیث باندې پوهېدونکي علما شته؟ ټیک ده. او ستا چا سره په ځمکه جګړه شوه، ستا چا سره په پټي جګړه شوه، ستا چا سره سوک سپېړه وشوه، ته چې دې ځای نه 12 میله کوات ته د پولیس په تاڼه کې د لارډ میکالې د پیرنګي جوړ کړی قانون پروت دی. پیرنګي دا پولیس ایف آئی آر چې دی دا د انګریز قانون دی. ٹھیک ده؟ په کچرو کې مجسټریټ سره دا د انګریز قانون دی. په ججای کې سیشن جج سره دا د انګریز قانون دی. په هائی کورټ کې جج سره دا د انګریز قانون دی. تا د سوک سپېړې جګړه د پیرنګي قانون ته یوړه او په ډوډه کې ملا ترانلې چې د دا کړي او ما دا کړي. ملا صاحب تا سره هم د خدای قانون پروت دی، زما او د فیصله وکړه او تاسو دا کار ونه کړ. تاسو ټول سیکولر یئ که نه؟ تاسو خیر راغلی سیکولر هغې ته وایي چې مذهب نه مني. نو مذهب په خوله خو منافقانو منلو او قرآن ویلی دی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تاسو خیال راغلی خالی په دې به تاسو خلاصېږئ چې موږ ایمان راوړی دی. حدیث کې راځي چې د آخر زمانې به د هر چا په دې خوله کې را اسلامي او د دې مړی نه به ښکته نه وي. دا هغه منافقان دي. تاسو خیال راغلی دي د هر چا اسلام صرف په خوله کې دی، د مړی نه ښکته نشته. مونږ او تاسو ټول اسلام تر هغې پورې منو چې د دنیا نقصان هم پکې نه وي. چې د دنیا نقصان هم پکې و بیا اسلام نه منو، بیا قانون ته منډې وو، د پیرنګي عدالت ته منډې وو. د قرآن په موجودګۍ د پیرنګي جوړ کړی قانون هم چې دی یو کتاب دی او قرآن هم د خدای را لېږلی کتاب دی. حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم د پیغمبر جوړ کړی قانون دی. د هغې په موجودګۍ کې
تاسو د پیرنګي قانون لځئ او جماعت ته رانلئ او د خدای او د رسول په قانون قرآن ویلی دی چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول که تاسو څه کې جګړه رااله نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړئ. د خدای او د رسول قانون شته او تاسو د پیرنګي قانون ته لاړئ نو تاسو سیکولر نه یې، تاسو ټول بېدینه نه یې. په سن 88 کې ما پسې خلک راله چې ته ودرېږه ته به بې مقابلې ممبر کېږي. بې مقابلې مال ما خوب لیدلی دی. وی څه خوب دی لیدلی؟ مال ما خوب لیدلی دی چې دا سلیکشن ختم شي زه به ناست یم د سرې شونډې نری غاړې لاندې. سرې شونډې نری غاړه 20 میاشتې کې لاندې خلک ناست وي که نه؟ سرې شونډې مبارک ما خوب لیدلی دی. مال ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي. 40 کاله اوس بجلیګر ملا له دی په هغه ورځ مرګ راشي، مرګ چې په کومه ورځ به ښځه تقریر کوي او بجلیګر ملا به ورته ناست او اوري کوي، مرګ دې ورته راشي. په دې خبره پوهېږئ؟ نو زما عزیزانو علما کوشش کوي، محنت کوي، خواري کوي. قوم بے حصہ دے، قوم بے ضمیر دے. وقتی طور خان او نواب تټینګ نشي او په جال کې ونخلي بیا وروسته تړپکې وایي. زه وایم چې ووټ په یو نیت به ورکوې، په یو نیت چې کدی مولانا په اسمبلی کې یو حق خبره د الله دپاره وکړه نو عمر له بیا ثواب خدای ما ته راکوي. ټیک شو؟ دنیا خو در نه کړه په 40 کاله کې که نه قدر یې کړه. ملک یې دلته ټیپر کړو. پرون یو ممبر دی زمونږ د درې دی، نو د هغه دا شونډې لږې راځوړم دي دا نو دوی ولید دوی د مالې نه کوه خبره کوه چې باید تا نه ته مانه ته چې 50 کاله ځل ممبر شي که نه نو بجلیګر ملا سره چې کومې د کونې نستنې دي هغې نه خلاصېدی نه شي شي ده که نه ته ممبر سي ممبر سي صوبایي ممبر به سي او قومي به سي وزیر. نن دې په دنیا کې خدای څوک داسې ونه شرموي لکه را صوبایي وزیران چې شرمېږي په هره لاره چې زړه پړه 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 شنه ګنډه پرې لګېدلي خلک یې دغه تېر شو نرخځی پړه 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 پړه. عزت د فقیرۍ نن په ډوډه کې که ستاسو څوک وزیر تېر شوی د هغه قدر به ډېر و که د ډوډۍ مولانا صاحب قدر ډېر؟ په خدای قسم ما دا طالب ناست دی زه پنځپیری غوندې ښکاري. زه درته ایماني وایم اوس ملګري را سره و ملګري د هغې د یارې مې یو حرکت ډکو کینې ما د ډوډۍ مولانا صاحب د نږدې نه لیدلی و، د نږدې نه پې ور پرېوتمه او د قبر خاورې مې څپولې. په کوواټ کې جلسه وه د غورغشتو مولانا صاحب دا هغه انسان و چې د حدیث درس به یې کولو او په کومه ورځ به حدیث کې ورته څه اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ووی چې دا حدیث داسې دی چې څومره نیک و نو تاسو د سپین ږیرو ته به پته نو دی چې څومره نیک و. زه خو به کله کله ورته دلته راتلم دغه جومات ته به کله کله راتلم. کمره مې ولیده کټونه پکې ډېر پراته مال جوړ اسپتال دی. پوښتنه مې وکړه نو چې دا د طالبانو خیال م راغی دي. زه خو به کله کله یا به مې کوواټ کې د پراجګانو مدرسه کې ولیدو نو دا حاجي بهادر صاحب په جومات کې دا دواړه یو ځای و او ما په والضحا واللیل اذا سجا باندې تقریر وکړو. نو چې تقریر مې وکړو کېناستم نو دې دواړو زما په دې مخ لاس راښکو او دا ګوته دې مولانا صاحب هم لنده کړه او زما په دې خوله کې وواله. ورغشتو مولانا صاحب پسې کلي ته لاړم ما یې دعا راته کوي ګوته لنده کړه او په خوله کې راته واله. زه ویلې په دې خوله به ته هر څه وایې تا ته به څوک څه نه وایي. نو بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر یم نوره صفت نه لرم علم نشتا
تقوا نشتا, نسبی شرافت نشتا, اقتدار نشتا, دولت نشتا, صرف د علماء او د فقیرانو دعاګانې مې اغستې دي. نو دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې ستاسو په مخ کې د فقیرانو د دعاګانو په برکت وکړې, او دعا وکړئ چې الله د عربو لاج وساتي, خدای امریکا تباہ کی, د امریکې مرګري تباہ کی, خدای اسرائیل تباہ کی, خدای روس تباہ کی, د روس مرګري تباہ کی, خدای نومي کفار تباہ و برباد کے. یا اللہ د مسلمانانو لاج وساتا, خدا مسلمانانو کے اتفاق و اتحاد پیدا کا, خدا اسلام دیر لوی طاقت تے, خدا خودی کے ہوش پیدا کا, یا اللہ دی کے سوچ پیدا کا. ما وقت دیر واغستو زمون محترم مولانا صاحب شیخ الحدیث جناب مولانا سنجان سے تشریف روڑے دے, نو اس بداغی بیانی معافی غوارم داغینا, زما محترم دے او زما رور دے, ما ته پڑھ کے ډیر عزیز دے, او خدای دې دنم ډیر لوی خدمت والی اولی ته ان شاء الله, او دینه پس به انت خدای پاک علی تاسو نه دې خدای لوی خدمت والی. خو یو ټکی مې واره ډوډۍ والاو مخې کال لکه زه ژوندی وم او راتلم په دې مدرسه کې کمړی در کې وشي چې دانه وریجه ورپسې پخانه کوي, ټولې پیسې به راوړئ دې مدرسه کې به داخله وي, خو به کوي داسې دانه وریجه, کلی وریجې چې کلی له پخې کې د شیطان کار وایي, کینی وایي دا ملیان شته هم که دروغ وایم, نو چې د کلي خلک یې وخوري خو کلي کلوالي ده که نه, د ملامالو بالنیات خو مې وویل که نه هلکه ولې دې کوي کلي کلوالي ده, خلک بیا خاندي چې خیرات یې ونه کړو. نو د ملامالو بالنیات لاندې راغلي چې تا د کلي د خاطره ده خیرات کړی دی, خدای د پاره دې نه دی کړی, نو بدل په بدل میلاو شو, مړي پسې سمندر رسېده, مړی وشو چې دانه پخانه کې دی, طالبانو له پسې قرآنونه اله, کتابونه اله, استادانو له پې تنخوا ورکوه وغیره. وادی در کې ستاسو لونه ډېرې ښې دي که د رسول الله لور ډېره ښه وه بي بي فاطمه؟ وایي د بي بي فاطمې نکاح چې کېده په هغه وخت کې وریجې پخې وې شوې وې جوړه یې وه. تاسو له کلي کې تلویزیونونه خو به وي که نه؟ ډېر دي, مبارک هم شه دې خوا وګورئ. الحمدلله زما کور کې تلویزیون نشته, د خدای احسان دی په غلطان چرته زما کور ته ټي وي نه دی راننوتی, په غلطۍ, او دا درته په خدای قسم خورم چې زما کور کې ټي وي نشته. خلک وایي دې جګر ملا سره ټي وي دی, ما د لګانو پرېږدم هم نه, راشي زما کور وګورئ که نه. خو زما کور کې 3 کوټې دي, یو بیٹک دی, بنګله خو نه ده چې پټ ځای دی, چې ننوځي داسې 3 کوټې دي, یو وړوکی بیٹک دی, راشئ وګورئ, ښځې راولېږئ وګورئ. د دې لوڼو پسې چې زه شوی یم, وایي د بېجګر ملا لوڼه کالج کې سبق وایي, د دوی دا بورې مې چرې ساري کړي دي که نه, وایي د ده لوڼه هم کالج. راشئ کوره مرام شو, راشئ زما لوڼه وګورئ. که زمونږ د ښځو لباس د افریدو په شان نه و, زمون خوراک د افریدو په شان نه و, زمون د کور اوسېدل د افریدو په شان نه و, زمون کور کې ټي وي وي سي آر, یا زما لور چېرته په ټولې جومات کې ناسته چا لیدلې, ګیره به کلوم په خره به سورېږم, کني شرمېدلو ګیرې خو نشته, په خره سواره شي. ٹھیک شو.